د افغان کډوالو په ملاتړ د عمران خان تازه بیان او غیرت وای په داسې بې عزتۍ د افغانانو شړل به پښتونخوا ته بدې پایلې ولري. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د پښتونخوا وزیر علي امین ګنډاپور د پوځ په خوله د افغانانو شړلو ته کار ویلی، خو عمران خان مخالفت کړی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یا پی ټي آی ویان شیخ وقاص اکرم وای د دغه هیواد مخکنی لومړي وزیر عمران خان د افغان کډوالو لپاره خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره د لا ډیر وخت غوښتنه کړې ده. اکرم د سې شنبې په ورځ د خپل ایکس پاڼې له لارې زیاته کړې چې عمران خان د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د تحریک انصاف ګوند له غړو سره په یوې لیدنه د دغه ګوند له مشرانو غوښتي چې د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسامبلۍ کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي تر څو مرکزي حکومت د دوی د شړلو پریکړه وځنډوي. وقاص د مخکني لومړي وزیر په حواله لیکلي د خیبر پښتونخوا اسامبلۍ باید یو پریکړه لیک تصویب کړي چې پکې د افغان کډوالو د ایستلو د وخت تمدید غوښتنه وشي او فدرالي حکومت باید ایالتي حکومت ته اجازه ورکړي چې طالبانو سره وغږیږي ځکه موږ د ترهګرۍ له امله سخت زیان لیدلی دی. عمران خان ویلي که افغانان په داسې بې عزتۍ وشړل شي نو پښتونخوا ته به بدې پایلې ولري. د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټي آی تر دې مخکې هم د افغان کډوالو د ایستلو مخالفت کړی. د خیبر پښتونخوا سر وزیر او دغه ګوند غړي علي امین ګنډاپور هم څو ورځې مخکې د مرکزي حکومت پر دغه سیاست نیوکه کړې ده. د پاکستان حکومت د اپریل له پیل راهیسې د کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی او د راپورونو له مخې په تیرو 2 اونیو کې لږ تر لږه 80,000 کسان افغانستان ته ایستل شوي یا ستانه شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.